سلامونه نیکې ښکلې احترامات زما خوږو ملګرو والله چې دا زړه مې درد کوي خو بیا هم دا ویډیو ځکه جوړوم که نه زه وایم چې نن تاسو سره د ما سره امین وکړئ او ستاسو د امین په وجه باندې الله ربالعزت په پاکستان کې امن راولي نو والله ډېر غټ کار به وشي ځکه چې د ملک په کامیابۍ کې غټ لاس د امن چې په کوم ملک کې امن یا بروز تر وزه ترقي کوي او چې امن به ګنې که نه نو بروز تر وزه په لاندې راځي لکه تاسو پاکستان ته کتی شئ چې ذره امن پکې هم نشته والله دروازه نشي راوتی نو د شپې به خاورې روزي د شپې ته روزه چې بغل په دې دغه باندې کېنی دا د شپې 12 بجې زه په قطر کې یو پارک ته راووتم قسم دې ما سره د څه خبرې یرم نشته چې یاره غل به راشي زما نه موبایل واخلي غل به راشي زما نه بټوه واخلي غل به راشي ما به ولي څه خبرې یاره پکې راسره هم نشته ځکه چې په دې کې امن دی او دا معلومه خبره ده چې چېرته امن یا به هغه ملک پر ورځ تر ورځې ترقي کوي چې امن پکې نه ورځ تر ورځې او په لاندې راځي دلته کې د امن د تاسو ګوره نو زړه مې درد وکړم چې یو دعا به وکړو چې داسې امن یا الله ته په پاکستان کې هم راولي چې بس موږ ته پول اختیار چې د شپې هم ګرځو تر ورځې هم ګرځو او مړه پول پکې او پول کچ او بس غل پکې هم نه ځکه دا غلا خلک ولي کوي دی اوږي شي په خېټه باندې نار شي او چې کله یو سړی نار شو که نه دی په بل باندې چک لګوي نو هغه ټول اوږې شوي دي ځکه غلاګانې کوي دا ما سره په لاسو کې 2.5 لکه روپو موبایل دی که چېرته ما دروازم دا په پاکستان کې روباسلو نو چا به غولم یم او دا موبایل به رانه مغستې د غولو مطلب مې دا چې چا به ویشتې یم که نه او لکه د پښتو لفظ مې راته استعمال کو دلته کې دا د شپې 12 بجې دی موبایل کله داسې اړوم او کله داسې اړوم او ټینشن یې سره نشته دی نو دعا به کوو چې الله دې په پاکستان کې امن راولي او باقي د صفایۍ په لحاظ سره که تاسو وګورئ څومره مزیدار ځګی دی څومره وی آی پي ځګی دی یاره تاسو په ایمان ووایئ که چېرته په پاکستان کې داسې ښکلی ځای وي که نه نو اوس په دې کې څه صورت حال و اول خو موږ هغه خورغودي نیاغودي کولې ځان له به معشوقې راوستې وي کېدای شي دغه په څنګ کې راسره ناستې وي چونې مونې مې کولو خو د هغې نه علاوه چې دلته به ګوتې پرتې وي بوتلې به پرتې وي کچره به پرته وه که چېرته پاکستان وي نو د امن سره سره په پاکستان کې له خیره سره د صفایۍ دغه هم نشته دی اول زه بیا بله وي د څاڅکي د دریاب جوړېږي او چې کله زه اول ځان ښه کړم ان شاء الله چې نو خلک به بیا ورځ تر ورځه ښه کېږي نو شروع به اول د ځان نه اچو او امن به پخپله د ځان نه شروع کړو ځکه دا امن چې نیکه موږ له نشي راوستی دا به موږ ځان له پخپله راولو نو څنګه به راولو چې لږ محنت شروع کړئ چې په دې خېټه باندې ماغړه شئ که نه نه بیا تاسو غلاګانې کوئ نه به پردي مال ته زړه ښه کوئ خو لږ محنت شروع کړئ سیده محنت پکې شرط دی شرط او دعاګانې کوي چې په پاکستان کې امن راشي نو والله ډېره ګرانه ده زما د زړه قسم دې دردونه شروع کړل دردونه چې دلته کې مې دا امن وکتو د شپې 12 بجې راوتې ما او رښتیا بس دا خو د پاکستان او د قطر ډفرنس مې سره کولو مین خبره به سره هم شریک کړم چې زه د کمرې نه نن بهر ولې راوتې یم څه وجه کېدی شي وجه دا ده زما زړګو چې ډېرو خلکو ما نه ګیله کولې یاره ته هره ویډیو په کمره کې جوړې بهر روزه تاسو زما نه څه خبر یې زه بهر ولې نه روزم زه یېرېږم او مثلا چېرته روزم او چېرته جنکۍ مې اغوا نه کړي د دې وجې نه یېرېدم نه راوتم بس نن مې راشه ستاسو را ګیله به م ختمه کړو بهر به روزو په نیمه شپه باندې چې جنکۍ مینکۍ هم نه بس راووتم او بس د زړه مې هسې درد وکړم څومره ښکلی امن دی یاره او څومره ښکلی سکون دی پکې یاره بس کا چې معشوقه را سره په دې څنګ کې ناست وي او لاس مې بیا اچولی وي او بس دا یو سندره مې ویله خدایا د نظر مکړه دا مینا خدایا د نظر مکړه دا مینا تا زړه له خوشحالي ورکوم کې دې ټیم کې زما د خوشحالۍ موډ ځکه نه چې زه خفه یم چېرې ولې په پاکستان کې امن نشته او په دې ملکونو کې امن دی څه وجې کېدی شي به راته تاسو په کمنټ کې لازم وایئ چې یاره په پاکستان کې ولې امن نشته او په دې ملکونو کې ولې امن دی څه خبره ده دا به راته په کمنټ کې لازم وایئ باقاعده دا ویډیو ما یوټیوب له جوړه کړله نو دا یوټیوب ځان سره سبسکرایب کې چې هشته ویلاګ به درته سازوم نن هم زما ویلاګ ډېر زړه شي خو زما د زړه درد وکړم ویلاګ په تندر ولې راشي او میسج به ورکړو چې مهرباني وکړئ محنت شروع کړئ چې را هېټې ومړی شو انشاءالله بیا به تاسو نو غلاګانې کوئ نه پردي مال ته زړه ښه کوئ باقي زه څه موټیویشن سپیکر نه یم زه ځان له د غولو ډک انسان یم ما که د خپل کمی بیان کړل کېدای شي چې تاسو زما نه نفرت شروع کړئ خو بیا هم چې هر ځای کې الله مو خوشحاله باد ساته نن دپاره هم دا کافي وه دعا کوئ چېرته چانس مانڅو لګېږي نه پارک کې ناست یم
او اجازت راکې د لوی الله په امان.